بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو دی لینکس و مویدوتن یعنی 13 ورځې مو تاسو په لینکس کې چې ده فولډر جوړول فولډر جوړولو طریقه مو ویل او څنګه کولی شو چې په یوه ډرایو کې دننه شو ویا چې ده څنګه کولی شو چې یو د ډایرکټري په هکله باندې معلومات سګو یعنی ایلس ټرمینل ته ټرمینل کې چې د مو تاسو سی ډي دوه ځلې بیک ډاټس یعنی روټ ډرایو ته بتلو بیا چې د پی ډبلیو ډي پریزنت حالت هم کتل چې په کوم ځای کې موقعیت لرو بیا ام کې ډي آی آر هم کول نوم هم ورکول لکه خانس بیا په همدې طریقه ایلس چې مونږ ته ښودله چې آیا دا ډایرکټري مونږ سره جوړ شو او که جوړ نه شو. اوس راځو په یو فولډر کې دننه څو فولډرې جوړول یعنی ام کې ډي آی آر space hyphen p space for example test / test 1 / test 2 او همداسې نور بیا چې د ls کتلس بیا چې د ls test هم کتل چې په ټیسټ کې دننه چې د کوم فولډرز یعنی ټیسټ 1 کچیر ته غواړي چې ایلس ټیسټ / او بیا چې د ټیسټ ونس کې دننه څه شی پروت دی نو کله خامخا وایي چې څه دی ټیسټ ټیسټ 1 ولیکي خو ډایرکټ دغه ښیي که نه ټیسټ 2 ته ښیي خو نه ما هغه شو که نه ډایرکټ که نه هغسې نه کېږي چې ته دلته راشي ایلس او څه ورته ولیکې چې ټیسټ 1 داسې ده نه ښایي ځکه چې په ټیسټ کې دننه چې دی ټیسټ 1 پروت ده په ټیسټ 1 کې دننه چې دی ټیسټ 2 پروت ده که چېرته غواړې چې دا ختمې کړي ختمولو طریقې ته یعنې څه ورته وایو چې آر ام ډي آی آر کوم یو درته ختم کوم ټیسټ کې دننه ټیسټ 1 کې دننه ټیسټ 2 ختموم صحیح شو بیا چې د ایلس ټیسټ مې پکې موجود د آخري نه ده بیا چې د ایلس ټیسټ / ټیسټ یعنی هغې کې خورستان شه / یعنی بخی ایلس ټیسټ په دې کې دننه کوم یو پروت ده ټیسټ 1 هغه ټول خواله ختموم دا فکر موس بیا په همدې طریقه که چېرته غواړې چې غونډه یې ختم کړي نو څه ورته وایي چې آر ام ریموو ډي آی آر ډایرکټري سپیس هایپن آر نه بعد چې دی ټیسټ ماته مکمل ختم کړي ټیسټ ډایرکټري ده په یو ځل رښتیا خو نه کېږي څه به وکړي آر ام ډي آی آر څه شی ټیسټ ټیسټ بیا هغې کې دننه څه شی وکړه ټیسټ 1 داسې کوي من خم
زو بل کمانډ سته یعنی دلی ورته زما ورته وایم چې rm سپیس هایپن rf سپیس ټیسټ دې سره چې د مکمل ته ختمه ls بیخي ټیسټ مکمل ختم شي ټول چې په لس فولډرو کې دنه فولډر وی ټول په یو ځل ته ختم ګوري زه ورته څه وایم mk dir فار ایگزامپل टेस्ट दनना टेस्ट 1 दनना टेस्ट 2 राता जोड़ कर हाँ खाऊ बखाई पीम न दे लगा बोले यानी हाइपान पी दम पाते हो चिसूक दन न जोड़े नुदा का यू जोड़े एम के डी आई आर लगा फॉर एग्जांपल खान गुस्ता फॉर एग्जांपल जान उनिस का यू जोड़े यू फोल्डर्स दासे का पर यू फोल्डर के दन न सू फोल्डर जोड़े नुदागी द पर हाइपन पी बली की कचीर त खत्मे आर एम डी आई आर स्पेस फॉर एग्जांपल से जानस یو خو مونږ کولی نشو چې مثال چې دی ام کې ډي آی آر او هغې نه بعد چې دی راشو ورته څه ولیکو چې مثال چې دی فار ایگزامپل ټیسټ او د هغې کې دننه دا ټیسټ ولیکو دا مکمل مونږ ته ډیلیټ کوي ګوره نه ډیلیټ کوي ځکه چې هغې کې دننه فولډرې دي خو که چېرته غواړې چې په یو ځل دننه چې څومره فولډرې دي په یو فولډر کې چې څو فولډرې ټول په یو ځلې ختم کا نو څه بیا ورته به لیکې چې rm यानी रिमूव स्पेस हाइपन rf स्पेस और सवर टवली का चेतस दा मुकम्मल ته ختم का प्लस फोल्डर کې می ټوله ته ختم مشکل خو نشته ها بیا یې جوړو rf نه مطلب څه rf remove rm نه مطلب remove folder ها کچی ته ګوره بیا ما یوزر جوړ کو rm سپیس هایپن r سپیس لکه ټیسټ دلته ګوره زمانه پښتونه کوي چې آیا تاسو چې د پاغي کې دنه چې د ټیسټ دغه ختمه وای هغه کې دنه چې د مثال چې د ټیسټ 1 د ختمه وای هغه کې دنه چې د ټیسټ 2 د آیا ختمه وای ګوري زمونږ نه چې د ټول پښتونه کوي خو دلته زه به تر څو وخت پورې وای و پرېس کوم مطلب باندې پوه شو کچیر ته زه فار ایگزامپل ګوره خو ورته ګوره فولډر کې دنه ما فولډرونه جوړ کړم الته دا مخکې مون کمان چې لګوله که فکر وینو ار ام ډي آی آر ما چول ار ام ډي آی آر نشته صرف ار ام ده ډي آی آر پکې نشته هایپن ار سپیس او هغې نه بعد چې دی زه وایم چې ټیسټ زه غواړم چې په یو ځل ټول ختم کړم خو ختمه یې و ډایرکټري وای انټر ټیسټ ختمه وای ختمه ټیسټ 2 وای پرس کې لکه ګوره دا وای مونږ نه ډېر څه پښتنه کوي فکر هم ده دا پیچ لګو پیچ سره ټول ختمه ده کوم یو سره پیچ ده لګو هایپن پی سره چې د فولډر جوړیږي هایپن پی سره ختمي نه ار اف سره ولې میک ډایرکټري پی هایپن پی سره ختمي نه ولې دا نه ختميږي دا جوړیږي دا نه پسو کې دنه چې دا جوړیږي نه چې ار ام سره لګي دا میک ما پیګما چې به ته ختمه میک ما ام کې میک ګوره امچا کداغه کمانډو لګو نو موږ ته فولډر جوړیږي یو فولډر کې دنه بل کې جوړیږي بس صحیح شو ام کې یعنی میک ډایرکټري صحیح شو دا جوړیږي صحیح شو جوړ شو کنه ls ګوره جوړ شو اوس کچیر ته مون ار ام ولګاو هایپن ار او هغه نه بعد چې د ټیسټ عمومي فولډر چې د ټیسټ د بیاګي کې دنه ټیسټ 1 د بیاګي کې دنه ټیسټ 2 سب فولډر دی کې چې د بیا زمونږ نه پښتنه کوي چې آیا دام ختمه دا لا ګور رم پښتنه کوي او کو زه ته نه ختمه یې نو سره څه شي لګي نه ختمه هیڅ مکو وګڼي نو سره نه لګي نو خصوصا R1 چې مثلا کې هغه ډیټا هم دا R2 چې د خصوصا ډیټا دی ورته کنه دا چلو که چې هغه کې نو واچو
ان ما چوا ان چې دا واچ هغه نه ډیلیټ کېده خو فکر دی چې دی کمان کې چې د زمونږ نه بیا پښتنه کې چې کوم کوم ډیلیټ کې کوم کوم نه ډیلیټ کې او دې نه بعد چې دا کوم کمانډز دي ولګه چې سکرین بند شو ښه سکرین ولګېدو الته ګوره مونږ سره چې دلته پښتنه کوي مونږ نه چې کوم کوم ختمه کوم کوم نه ختمه خو دې نه بعد چې کوم ګوره زبیر ته جوړوم جوړ مې کنه دلته یو بل کمانډ ده RM سپیس هایپن RF یعنی RF بیا سپیس او څه ورته وایم چې ټیسټ دې کې ګوره زموږ نه پښتنه کې دا مستقیم خپل خدمت اصلا یو RF نو ماته ریموو فولډر مکمل ریموو فولډرز LS معلومات ګوره هغه ټیسټ د لارو سره وخوري صحیح شو بیا چې موږ سره MKDIR فولډر بیا جوړو مې په نامه ټیسټ جوړ شو کنه زه غواړم چې مثال چې ده چې یو فولډر راواخلم په بل فولډر کې کاپی کړم یو فولډر په بل فولډر کې څو کوم کاپی کوم څو ورته وایم CP کاپی کوم فولډر لکه خان په کوم یو کې ټیسټ کې خان کوم غوډه لګیدل خان خان زوم دا یو کمان بولتم LS ته زوم یعنی فولډر هم ټیسټ په نامه ده غواړم چې دا رینیم کوم یعنی څه ورته وایم MV هم د ریموو د پر استعمالېږي هم د رینیم د پر استعمالېږي هم د ډیلیټ سپیس سشه چې د رینیم کول غواړي زه ورته وایم چې دا ټیسټ ماته رینیم کړه کوم یو نوم ته فار ایگزامپل زبی اوس راځم LS مخکې نوم څه شو ټیسټ اوس نوم څه شو بل ورځ به وایم صحیح شو زه دلته د بل کلاس هم دی